ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وصلوات الله وسلامه على آله وأصحابه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونضع واستغفر صقل قلبه، فإن زادت، فذلك وران الذي ذكر الله في كتابه. قال الله: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. زما عزتمندو قابل احترام مشرانو ورونو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ الله سبحانه وتعالى ډېر کرم او مهرباني ده په موږ او تاسې باندې چې په دې تېره شوې رمضان میاشت کې موږ ته دا توفیق راکړی و چې روژه ونیسو او نوافل وکړو او تراویح وکړو، د الله عبادتونه وکړو، او بیا د عید الفطر ورځ باندې دغه خوشحالي موږ مناو کړو چې کوم عبادتونه چې موږ کړي دي په هغه باندې موږ خوشحاله اوسو. د هغې نه بعد د الله سبحانه وتعالی یو لوی رحم او کرم دا دی چې ورپسې د جمعې په ورځ باندې موږ د یو بل سره ملاقات وشو او د عظیم عبادت په خاطر سره په خپل کور کې دا ونکړو. زما عزتمندو، د کوم وخت نه چې الله سبحانه وتعالی دا دنیا پیدا کړې ده، د هغه وخت نه تر اوسه پورې الله سبحانه وتعالی په خپلو بندګانو باندې ډېر احسانات کړي په مختلفو شکلونو سره. یو د هغې نه لوی احسان د الله سبحانه وتعالی دا دی چې کله یو انسان ګناه وکړي نو الله سبحانه وتعالی د هغې لپاره علاج راکړی دی. او علاج ته په شرعي اصطلاح کې توبه وایي. ځکه انسان چې دی ضعیف دی، د هغه نه ګناهونه کېږي، او ګناهونه چې دي په دوه شکل دي. یو ګناه صغیره ده او بله ګناه کبیره ده. ګناه صغیره الله سبحانه وتعالی په اعمالو سره معاف کوي، ختموي، لکه منځ، روژه، زکات، حج
صدقې په دې سره الله سبحانه وتعالی دغه صغیره ګناهونه د انسان نه ختموي. بل دویم ګناه کبیره ده چې هغه الله سبحانه وتعالی په توبې سره ختموي. اوس مونږ او تاسو پکار دي چې په دې کې څه مباحث وکړو چې توبه وایي څه ده، د توبې حکم څه دی. توبه کله پکار ده، شروط د توبې څه دي، فضایل د توبې څه دي. موږ نن چې موضوع انتخاب کړې ده توبه، خپل ګناهونه مني الله سبحانه وتعالى. اول لازم موږ توبه وایي څه ده. اهل العلم یا فقها دا وایي توبه الندابة توبه، خپلو بدو کارونو باندې پښیمانتیا. چې کله یو بد عمل وکړي او په هغه باندې بېرته پښیمانه وي دا یې توبه. دا د اهل علم د فقهاو د نظر. عوف بن مالك رضي الله عنه وایي التوبه ان يترك ثم لا يعود اليه. توبه دې ته وایي چې ته یو کار پرېږدې، یو بد عمل پرېږدې او بېرته هغه ته ونه ګرځې، دې ته وایي توبه. دا د عوف بن مالک رضی الله عنه قول دی. حکم د توبې دا خو مونږه توبه تعریف کړه. توبه ویستل چې دي دا فرض دي وره، لکه مونځ، روژه، زکات، حج، لکه څنګه دا فرض دي داسې توبه ویستل هم فرض دي. دلیل په قرآن کې شته. الله په قرآن کې څه وایي؟ توبوا الى الله جميعا، وټول سره الله توبه وباسئ. یا ایها المسلمون لعلکم تفلحون. ای مؤمنانو یا مسلمانانو تاسو به کامیاب شئ، شاید تاسو کامیاب شئ په توبه ایستلو سره چې توبې شروط پکې موجود وي. اوس زموږ اوسس چې په دې مبارکه میاشت کې چې تېره شوله په دې کې کوم اعمال شوي او هغه الله ته منظور نه وي، د الله نه استغفار، توبه ایستل دا اوس هم پکار دي سړی وکړي. الله سبحانه وتعالی عاجز ده، توبه ایستونکی انسان ډېر خوښېږي چې الله ته جاړي، الله ته عذر کوي، ته ډېر خوښېږي. بل ځکه الله فرمایي په قرآن کې یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، توبوا الی الله توبة نصوحا، الله ته توبه وباسئ په اخلاص سره. الاخلاص لله تعالی، د زړه کومې توبه وباسئ چې الله دا عمل مې کړی دی، دې نه بعد نه کوم، هغه شروط د توبې پکې موجود وي. توبوا الی الله توبة نصوحا، الله ته په اخلاص توبه وباسئ. ان الانسان ضعیف، انسان چې دی ضعیف دی، ګناهونه دې کېږي، خو ښه انسان هغه دی، ښه مؤمن هغه دی چې زر د زره توبه وباسي او هغه عمل بیا تکرار نه کړي. عسى ربكم زده چې رب ستاسې ان یکفر عنکم سیئاتکم، الله به ستاسې ګناهونه معاف کړي. ویدخلکم جنات، الله داخل کړي جنت ته چې کله تاسې توبه وباسئ. تجري من تحتها الانهار، د دې جنتونو لاندې به ویلې بهېږي. توبې ایستلي فضیلت او حکم په قرآن کې الله وایي توبه وباسئ، دا تاسو باندې فرض ده. هر بد عمل چې وکړو توبه بهترین علاج دی. دلته معالجوي ډاکټران ناست دي، د هر مرض لپاره علاج لري،
خو د توبې دپاره واحد د ګناه دپاره واحد علاج چې دی هغه توبه ده. توبې کې به سستي نه کوئ. انسان ډېر ضعیفه شی دی. هر وخت چې ستا نه کومه ګناه وشي او بیا الله ته رجوع وکړې او توبه وباسې استغفار وکړې، الله سبحانه وتعالی تا ته ټول ګناهونه معاف کوي. لقمان حکیم خپل زوی ته ډېر نصیحتونه کړي دي، خو دوه مهم نصیحتونه ورته کړي دي. یو، یا بني لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک نه کړی ده چې بچیا د شرک نه ځان وساته، دا ډېر ظلم دی. او بل څه ویلي، عوض لسانک استغفر الله اللهم اغفر لي. دا خپل جواب دی باندې مختکه چې الله ماته بخښنه وکړي. عوض لسانك اللهم اغفر لي، عوض لسانك اللهم اغفر لي. دا خپل جواب په دې باندې مختکه چې الله ماته بخښنه وکړي. دا د لقمان حکیم نصیحت خپل اولاد ته دا موږ داسې دی چې موږ اوس خپل ژبه همیشه توبه استغفار دا باید موږ خپل ژبه دې باندې وکړو. دریم حکم توبه کله ایستل پکار دي؟ څو وخت توبه ایستل پکار دي؟ توبه زر تر زره ایستل پکار دي. کله چې تا یو عمل وشي نو سمدستي الله ته پښیماني اختیار کړه چې الله زه ضعیف یم، ما دا عمل وشو، زما دې په نصوحه او په اخلاص راتوبئ، زه به بیا دا عمل نه کوم. همیشه توبه زر ایستل پکار دي، ځکه چې توبه وباسې ګناهونه ستا په زړه کې جاري جوړوي. ځکه د الله پیغمبر وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان المؤمن یقینا المؤمن اذا اذنب كانت نقطة صغار في قلبه. کله چې یو مؤمن مسلمان ګناه وکړي د ده په دې زړه کې یو تور دغه جوړ شي. فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه. او کله چې دا توبه وباسي او د الله نه مغفرت وغواړي، الله د زړه صفا کوي. چې زر ته زر توبه وباسي او هسې نه چې توبه نه وباسي او ګناهونه کوي او په زړه کې د ګناهونو جالې جوړوي، هغه لپاره الله په قرآن کې دلیل راوړی دی د توبې. فإن زادت که چېرته دا ګناهونه دی اضافه کړه، یعنې دا ګناهونه یې همداسې دوامداره کړي. فذلک الران الذي ذکر الله في کتابه. بیا دې لپاره دا هغه زنګ دی چې زړه کې جوړېږي کوم چې الله په قرآن کې ذکر کړی دی. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نه ده داسې، دا هغه زنګ دی چې الله رب العزت د سړي په انسان په زړه کې راوستلی دی په سبب د اعمالو نه ده. چې کله ته زر ته زر توبه نه وباسې نو الله رب العزت بیا ستا په زړه کې هغه زنګ اضافه کوي. دا وایي هغه زنګ دی چې الله سبحانه وتعالی د انسان په زړه کې راوستی دی په سبب د اعمالو نه ده، د بدو اعمالو نه ده. نو دې نه معلومه شوه چې د هر بد عمل نه وروسته عاجلا توبه ایستل پکار دي، پښیمانتیا پکار ده، الله نه بخښنه غوښتل پکار دي. لکه بل ځای کې الله وایي انما التوبة على الله الذي يعملون السوء بجهالة ثم يتوبوا من قريب. دا ثبوت دی د زر توبې ایستلو لپاره. یقینا توبه چې ده، یقینا توبه قبلول لایق دی الله لره د هغه کسانو دپاره چې زر توبې وباسي. په الله باندې لایق دی چې توبه قبوله کړي د هغه خلکو چې هغه زر توبې وباسي. انما التوبة على الله، یقینا توبه لایق دی په الله باندې د هغه کسانو چې هغه زر توبه وباسي. کله بد عمل وکړي سمدستي الله ته رجوع وکړي. یو حدیث مې اورېدو و چې یو انسان اویا کاله په ورځ کې
کبیره ګناه هم وکړي او دا یې په زړه کې چیرې یو خالق شته دی بل او هغه تر رجوع کې توبه وباسي الله یې معاف کوي زموږ اوسه سره الله رب عزت ډېر مهربان ذات دی موږ او تاسو لپاره دغه ویره په ځکه سره پکار دي دغه تقوا پکار ده چې راکه هر عمل وکړم په سر باندې څوک شته دغه نه دی او عمل د نیکي کې انساني مزایب یې ما خو به ته رجوع کوي الله ته الله په دې څه خوشحالېږي لکه یو حدیث دی زه همیشه وایم حدیث قدسي دی د الله خبره ده ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله وي إيه ده مولانا كتشيد التماتا رجوعك أو زمان ومدلو مسافي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي الله ولا كل كل هذا بخمة هيس برمان ما نشتري دون مهربان زمان ده قريب د دې حدیث کې په دې آیت کې دا من قریب لفظ ذکر شوی دی چې دا ذکر توبه ایستل اجر توبه ایستل ابن عباس وایي ثم يتوب من قريب ما بينه وبين ان ينظر الى ملك الموت د قریبي توبې مطلب دا نه دی چې ته مرګ په سترګو ویني ته د ملک الموت ولاړې ته او ته به توبې باسي دا په وخت کې توبه قبلېږي نه وره توبه په هغه وخت کې وباسي چې کله بد عمل وکړي نصیب توبه وباسي چې ته هغه وخت چې یا حالت د مرګ ورسې زوب دي شي او بیا توبه وباسي او هغه کې نه دا خدای نه کوي کېږي چې مرګ حالت په ځان پروت دی او بیا توبه وباسي توبه د وځي بند دی بیا ښه خبر دا چې مخکې زه تر زړه مونږ الله ته رجوع وکړو او د خپلو بدو عملونو توبهګار شو حسن البصري رحمه الله ده قريب معنا من قريب معنا ذاك هذا ما لم يغير حاله زي خلق حالتي بوتي لا خير او توبي واسي لا لا هو كسر توبي نخبي توبي ما دمر واسي بدل عمل لكم سمش توبه وخي ما انت بكي الله رب جل كده تخبر شان شوكه مطابق دورسي هم یو ځل خپل لاس راکړه کوي وایي چې څوک شته چې زمانو بخښنه وغواړي زمانه څوک غواړي د شپې هم آخر وخت کې راکړه کېږي او دا الله وایي وماسمان ته راځي وایي چې څوک شته زمانه څوک غواړي دا الله بندګانو زمونږ رب دونه مهربانه دی حجاج بن یوسف څه وویل یو لک او شل زره نفر وتلي او مسلمان حافظ القرآن هم چې دې پوښتنه وکړه چې د قیامت پر باندې کتاب باندې پیسې راشي چې را ستاره پیسې نه کوي که ستامور پیسې نه کوي چې مور یې مهربانه ده هغه زه پیسې په خپل رب پرېږدم ځکه چې د مور رب مهربانه دی ما معاف کړي ظالم حاکم تیر شوی دی په کوفه کې حجاج بن یوسف ټول مشهور دی پیژنې سره ان هغه د مور او د پلار د مور او د الله په منځ کې فیصله سره په الله باندې راوسته یعنې د مور هم الله ته مهربان دی الله ما معاف کوي یعنې زه دا وایم چې مونږ ډېر عاجز یاستو زه هم ټول چې داسې یو ذهنیت زموږ جوړ شي داسې یو ذهن زموږ په دماغ کې پروت یو خبره پرته وي چې خالق ذات چې دی هغه مونږ معاف کوي الله وایي اني ظن زه ګمان یم څه ګمان چې ما باندې وکړي هماغسې عمل سره کوم الله باندې ګمان کوي چې الله ما بخي الله باندې بخي الله به جنت راکوي الله به جنت راکوي خو اعمال سره غواړي ولا نیت هم سره غواړي ولا توبه الى الله توبه نصوحه الله ته په خاص توبه وباسه الله نه بخار غوري او بد لسانك اللهم اغفر لي خبر جواب دې باندې متکي چې الله ما وبخي ذکر بکې الله أكمل دونه والدنيا كلها قريبة الدنيا طول الجيدة يعني هر لحظة لا فكرة وجه ما مشتري هر لحظة لا فكرة كم مشتري نتوبوا الناس الدنيا حسب كل حركات سكوات دي قريب الجيد دي قريب من مطلب دادي
حسن بصري لازم هو يقول قول ده يهلك إنك بمحارب الله طاقة إليه من عصى الله فقد حارب. حالات دي شدة له كده ده الله سمقابلك يا الله سجنك أو طاقة حمشتها. من عصى الله فقد حارب جد الله نقول من يقول أقد الله سجنك. الله تبي كمان حديث ده أقبله صحابه مربوط وين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علمت أن التوبة تجيب ما كان قبلها. إيه صحابه بس كويني تبي توبة مني الله سبحانه وتعالى ترشيب بناهم كل ما كي تبي كمان قوله توبة بيسوسا تنتهي شوي حاجة بعد ما نصرف حاجة وزكاة ورجسر تاكد شوية هم ديس رحم بيغمر تاكد كله بدو قرآن نم دليل ده وده بيغمر ده حديث نم دليل ده جو توبة بقى زبط زي باسو حرب تعمل وسطا باي توبة ويصير شيء وسازو ده شروط توبة بيقول جو توبة خو باسو هو كم شرط المعنى شرط بكسره سقس معمله أول بخبر غنا مني استمانتيا بخبر غنا مني بقى بخيمانه شد عمل من كده بدا عمل من كده بيا بدا عمل نكو هاغونا بيم هاغونا بالكل بريكوستر هاغونا بدبارن كي بالمثل من كي هاغونا بالكل بريكوستر ده شروط توبي توبه توباسي اولا توبه طيب كيجي او توبه النصوح او باسي يعني اخلاص توبه باسي كما بيا ده شروط عمليه أول شيء بخبر أبونا بخيمانتين استومانتيا بي بيم حق أبونا بالكل بيدي دريم دخلوا أعمال وإصلاح بكي بس نيجي توبة يسرا بيبقى أعمال منك بيبقى الله ترجوك منزونا بكي قرآن تلاوة بكي حجونا بكي زكاتنا بكي نفقي بكي بس نيجي بس توبة يسرا بس زمان شنو رأوا قال يقول بسم الله شنو كي يقول يقول بيبقى أعمال كي بخبر أعمال ما نبى تجي نظر كي بعد توبي شروط دي تقولون إيمان تاسع قبل هميشه بقى كلمة التوحيد به لا إله إلا الله لا إله إلا الله نشتغل دعوات أو بالنجاي سوى هذا تبع هميشه به يعني توبي بشروط دي بنزم بخبروا النيك وأعمال ما نيسابت قدمي جب دخبروا النيك وأعمال ما جيكوا ده شروط بدي بني بتر ثابت قدم ولا عليه دواء بريدنا توبة ميوسرا أو أعمال نقوم سمني كي يا الله نبواري أو فقام دالله ذكر بديا كي توبة درست تكتاتا ده يو خبرتكم جكلا الله سبحانه وتعالى با بجامعي مهربانش أغاخ تعالوا كده خبران سيجوكي شكلها بدي بوش أجي زي جمعة ترى ما ومز ميوكو كنا كوري يا وقت ميوكو دو وقت ميوكو دري وقت ميوكو إنزا وقت ميوكو تشبيه كروكي شيء الله بتعمل ميرا بنا شوي أو شكلها ستا أمشى الجمعة نبردي ستا القرآن نبردي ستا المؤمنين الناس العلماء والناس نبردي نبردي بخبر إيمان نبردي شيء الله استنى رازني أو شكلت جمعة راسي أو عبادات كبير أولاد الرجوع كلي بدي يكون شيء الله بتعمل هذا شوي زود الدين مجبور تدعم أيمن لا يخبر تكون شيء مو نتاسي من الله برابنا ده كده يقول كل ده بفتح السوق نحن شباب ذكر كي الله بدي رياضي ذكر ديتا الله سبحانه وتعالى بالقرآن كي دي روجة عمل بلدي بسوط عن كبود بنسبة خلنا روايات كلا وي ولا ذكر الله أكبر ده الله ذكر كده دير بلدي الله سبحانه وتعالى ما لو تسلك من خبر من عملك وتوفيقك
أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم أجمعين. الله سبحانه وتعالى يجزاكم الله خير. من وساسي لغا تيرا بعضنا في رمضان مش نقول على بخبل الباقي قبولك. الله سبحانه وتعالى دي من تطاقت دنيك عمرك. الله سبحانه وتعالى زمن وساسي باكستان مركب أفغانستان की صلح वाला मेरा वाली अल्लाह रब जब मंग साड़ी राजा बंद करने सो देर पसरात तो मिनट बार हाथ हो जुनको अल्लाह ठुलो दुनिया पर सलाह में मंग पसरात में सो अल्लाह स्थान रोज मंग ले रहमक سكتش باوز من هو تاسي الناس بتاعنا كانوا شيء همیشه پر نیوز گرو مرد نرو جمع رو مدار محترم ورز مدار نختار مدار نجمع مدار أو وجر كيف الله سبحانه وتعالى بماني غيب عن رحمه وتقول كعبة كسرة دردية ودر بيدو إسلا كده ندرديجو الدنيا بيرو أخبر حالته الله سبحانه وتعالى بماني غيب عن رحمه ثم ذا مشكلات هذه سبحانك اللهم وبحمدك